په بیمار باندې کم یو دم شوف کول پکار دی. زمي عزتمندو په دې ویډیو کې څه تاسو ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دم خایم چې هغه به په بیمار باندې کم یو دم شوف کولو د قران پاک کم آیاتونه به هغه په بیمار باندې شوف کول. زمي عزتمندو حضرت امی عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي وی چې کله به زمون په کور کې څوک بیمار شول نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به معوذتین یعنی د قران پاک اخیری دو سورتونه چې کنا قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا دواړه مکمل سورتونه دا به په هغه باندې شوف کول دا به اوویری او په بیمار باندې به ورشوف کول چې د هغه په وجه به هغه ته صحت ملاوي دو. دا روایت په مسلم شریف کې موجود دی. زمي ستمندو ستاسو په کور کې چې کله هم څوک بیمار شي کنه نو دا دو سورتونه وای او په هغه باندې ورشوف کوي. دینه علاوه ته دې دوه سورتونو چې کنه قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس نور هم داسې بیماری باره کې اقوال او روایت موجود دي. او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چا جادو کړو نو یو لز غوټي وکنه یو لز غوټي ورکړي وی هغه تعویذ لا نو بیا دا دو سورتونه دوباره نازل شوه. دا دواړه سورتونه چې دي دا دوه پیری نازل شوي دي. نو حضرت جبرئیل علیه السلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په خوب کې راغلی او یو لز غوټي تعویذ تور کړی وی هغه کسانو چې کوم غیر مسلم وو نو چې حضرت جبرئیل علیه السلام به غالبا یو آیات پیویلی کنه نو ور سره به یو غوټه پرانستل شو. دا آیاتونه چې دي د دواړو سورتونو په یو سورت کې 15 آیاتونه دي او په بل سورت کې شپږ آیاتونه دي. یو آیات چې پیویلی یو غوټه به پرانستل شو چې کله دواړه سورتونه مکمل شول غوټه مکمل پرانستل شو ختم شوی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما دا وجود سم سپک شو سره. زمي عزتمندو دوه فائدې د دې دوه صورتونو کته تاسو کې څوک بیماران شي کنه په هاي باندې هم تاسو دا دم ورشوف کوي دا دواړه صورتونه وای او په هغه باندې ورشوف کوي. او کته تاسو باندې څوک کوډ او کی جادوان پچا او کی نو چې چا باندې جادو شوه د کنه په هغه باندې هم تاسو دا دواړه صورتونه چې دي دا وای او په هغه باندې ورشوف کوي ان شاء الله ایته به صحت ملاويږي جادو اثر به ختميږي. دین علاوه کم کسان چې دا دواړه صورتونه چې دي کنه دا قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا دواړه صورتونه چې څوک سحر او ماخام درې پیری وای او په خپل ځان باندې شوف کوي نو دای باندې به کوډ جادوان وغیرہ ان شاء الله اثر نه کوي. که څوک په کوډ جادوان کوي نو په دای باندې اثر ان شاء الله نه کوي. ٹھیک شو نو د دې دواړو صورتونو اهتمام کوي سحر او ماخام په ځان باندې هر ټیم شوف کوي سحر او ماخام. او که څوک بیمار شي یا په چا باندې څوک جادو کی بیا په تاسو دا ور شوف کوي. ٹھیک شو الله رب العزت مو خوشاله باسه ته دعاګانې کوي دعاګانې وکړو الله په امان.